د نن ورځې تازه او مهم خبر په بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جګړه شوې ده. سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو را سره تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړم د اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جګړه د دواړو لوري لخوا تایید شوې ده. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي وایي چې د بدخشان د څلورو ولسوالیو ترمنځ د شیوې په سیمه کې نښتې شوي چې د نوموړي په وینا په دې نښتو کې دوی د مقاومت جبهې څلور وسلوال وژلي او دوی ژوندي نیولي دي. احمدي زیاتوي یو شمېر مخالفان چې 20 یا 30 کسه وو د یفتل، ارغنشخاص، شغنان او ارغستان ولسوالۍ ترمنځ د شیوې په سیمه کې راټول شوي وو او غوښتل چې د امارت خلاف فعالیتونه وکړي. تعقیبي حملې پرې روانې دي. هغه راپور چې اوس را رسېدلی 4 مخالفان وژل شوي او 2 له وسلو سره ژوندي نیول شوي دي. همداراز هغه مهمې سیمې چې دوی پکې ځای پر ځای کېدل ترې ونیول شوې. احمدي د هغې ادعا په اړه چې د طالبانو یو قماندان له مقاومت جبهې سره یو ځای شوی وایي چې نوموړی یو عادي کس او کوم مشهور او مهم قماندان نه و. د طالبانو حکومت د ادعاو په اړه د مقاومت جبهې له ویان صبغت الله احمدي څخه مو هم وپوښتل. نوموړی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې پر خپل ټویټر لیکلي وو چې په 2 وروستیو ورځو کې د دوی وسلوال په بدخشان کې له سختې ازموینې څخه تیر شوي دي. احمدي په دې ټویټ کې مخالف او خپل لوري ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.